هغه حدیث خو تاسو ته معلوم دی، هغه اخرنی جهنمي چې به راوځي. الله اکبر. نو هغه به چې د جهنم نه راوځي یو ونه به ویني، وی الله دې سوري ته مې که نور ګوره څه نه غواړم. الله ورته وایي داسې نه 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 لوز لوز هغې ته الله کي بیا بله ونه ویني، وی الله دغې ته مې که نور هېڅ نه غواړم. الله به ورته وایي دا دومره چې وي ته په یو خبره نه ودرېږه، وی نه نه بس زده کړه، او قسم دی چې نور څه نه غواړه. او بیا درېیمه ونه ویني، بیا هغې ته بیا د جنت دروازې ویني، وی الله بس دغه دروازې سره به ناستې وه صرف دغه ځي ته مې که الله ورته وایي ته هر څه وی نه نور څه نه غواړم بس دا اخرني. دروازې سره چې کښېني دی ورته شور شغرب او د خلکو خنداګانې او خوشحالي، وی به چې یا الله هسې دې م تیار کړی دی، ما ورته ور دننه کړی. ستا خو هسې هم پراخه رحمت دی، جنت خو تیار دغه دی شتي، او زه په دروازه کې ناست یم، ما ورته ور دننه کړی. نو الله به ورته وایي چې د دنیا د باچایي عمره چې لس پیرې شي دومره ستا دپاره دي، زه ورننوځم. نو چې موږ هم الله ته دقه ووایو نن چې یا الله لږ وخت پاتې دی او موږ نه ډېرې کوتاهیانې شوي دي، خو بس یا الله دا کوتاهیانې راته وبخښه، ته رحیم او کریم ربې، ته مهربان یې. سره د دې کوتاهیانو یا الله موږ معاف کړه. موږ اوس هم موقع موږ سره شته چې الله ته وجاړو او د الله نه یې وغواړو، او الله دې نه کړي چې دا زموږ اخرنی رمضان وي. الله یې دا رمضان بار بار راولي، او په داسې حال کې دې الله راولي چې موږ په روغ رمټ صحت کې یو، او چې موږ په امن او امان کې یو. الله دې دا میاشت زموږ دپاره ګواه وګرځوي، الله دې په موږ باندې ګواه نه ګرځوي. الله دې زموږ روجې، تراویح، دعاګانې، ذکر و اذکار، درسونه، بیانونه، ټک خطا عبادتونه، الله دې هغه زموږ نه قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې الله ته دا سوال کوو چې یا الله ډېر اوچت بندګان به تا د جهنم نه آزاد کړي په دې مبارکه میاشت کې. یا الله موږ کمزوري پکې په دې اخره کې آزاد کړه. یا الله یا الله موږ کمزوري، موږ ګناهګار د میاشتې په دې اخره کې یا الله آزاد کړه. او یا الله خپل کمی منو، خپله کوتاهي منو، خپلو ګناهونو باندې اقرار کوو. یا الله خو ستا مهرباني ډېره پراخه ده. یا الله نو د میاشتې په دې اخره کې یا الله موږ ته بخښنه وکړه.